سلام، 5م درس ته ښه راغلاست. زه یو جدول دا جدول مې خلاص کړی. نن زموږ تېر درس چې و په فایل کې په انفو باندې مو بحث کړی و. پروټیکټ ورکبوک کې مو always open with only مو ویلې وه، encrypted password مو ویلې وه او protect فرنډشیټ مو ویلې وه. زموږ د نن ورځې درس پروټیکټ ورکبوک سټرکچر دی. د دې وظیفه څه شي ده؟ اوس وګورئ، کله چې مثال تاسو غواړئ چې یو جدول مو لیکلی دی، هغه ستاسو څخه سهوا ډیلیټ سي، یا مثال څوک غواړي چې ډیلیټ کړي، تاسو غواړئ د دغه حالت څخه د دغه حالت مخنیوی وکړئ، یعنې څوک یې خپل په سر ډیلیټ نه کړي، نو د دغه اپشن څخه استفاده کولی سئ. اوس وګورئ، کله چې زه د شیټ ته راسم، راسته کلیک وکړم، دلته زه کولی سم چې یو شیټ انسرټ کړم، یې ډیلیټ کړم. نو که چیرې زه غواړم چې دغه غیر فعال واوسي، څوک یې ډیلیټ نه کړي، نو راځم فایل ته، په فایل کې په انفو ته راځم، انفو ته پروټیکټ ورکبوک دلته راځم، دلته پروټیکټ ورکبوک سټرکچر پر دې باندې کلیک کوم. کله چې مې پر دې باندې کلیک وکړ، دلته اوس پروټیکټ ورکبوک فور سټرکچر، اوس وګورئ دا سټرکچر یې فعال دی، یعنې په دغه ساختار کې د ورکبوک څوک تغیرات رانه ولي. نو راځم دلته یو پاسورډ ورکوم، اوکې کوم یې، بېرته دوباره هغه پاسورډ ورکوم، اوکې کوم یې، سیف کوم یې. کله چې مې سیف کړله، اوس وګورئ زه راځم بېرته دغه جدول ته، سلري په نامه و. اوس وګوره زه غواړم چې دلته بل اضافه کړم، وګوره بل شیټ نه انسرټ کولی نه سم، نه هم اضافه کولی سم. که غواړم چې زه یې ډیلیټ کړم، وګوره راسته کلیک کوم، ډیلیټ کولی یې نه سم، نه یې انسرټ کولی سم، نه یې ډیلیټ کولی سم، نه یې رینیم کولی سم، نه موف کاپي کولی سم، هایډ کولی هم نه سم. نو دا د دې وظیفه وه. که چیرې غواړم چې د دغه حالت څخه ووځم، راځم فایل ته، په فایل کې انفو ته راځم، انفو کې بېرته پروټیکټ دلته راځم، پروټیکټ ورکبوک سټرکچر پر دې باندې کلیک کوم، خپل پخوانی پاسورډ ورکوم، اوکې کوم یې، سیف کوم یې. اوس وګوره زه کولی سم چې دغه شیټ ډیلیټ کړم او بل شیټ هم څه کړم، اضافه کړم. نو د دغه مثبت علامې له لارې تاسو کولی سئ چې شیټونه څه کړئ، اضافه کړئ. بل اپشن چې و ریسټرکټ اکسس او اډ ډیجیټل سیګنیچر، دا ځانته جلا ډیوایسونه غواړي چې تاسو کولی سئ پر هغه باندې تاسو ډیجیټلي امضا وکړئ. او بل اپشن چې دی مارک از فاینل دی، که چیرې مثال تاسو یو جدول لیکلی، یا مثال شیټ کې ما جدول لیکلی، اوس دغه غواړئ چې یو چا ته یې ورکړئ، مثال ټول کارونه یې خلاص سوي، یعنې مارک از فاینل سوي، نو دغه اپشن څخه استفاده کولی سئ. اوس وګورئ تغیرات نه پکښې راوستل کېږي، ځکه چې دا مارک از فاینل دی. دغه میسج ته وګورئ، مارک از فاینل، یعنې دا اخري حالت دی، یعنې ټول کارونه خلاص سوي. خو که چیرې مثال د یو څه مو هېر سوي، یا مثال د یو شخص نوم یا یو څه، نو که چیرې غواړئ چې دوباره تغیرات پکښې راولئ، نو ایډیټ انیوې، یعنې په هر صورت نور تغیرات پکښې غواړئ چې راولئ، نو تاسو کولی سئ چې تغیرات پکښې راولئ. بل چې دی چک فور ایشو، یعنې د خپل دغه ډاکومنټ یا د خپل د ورکبوک چې دی تاسو مشکلات یې ګورئ، مشکلات یې چکوئ. نو که چیرې اوس مثال زه دلته راځم، اوس وګورئ اول انسپیکټ ډاکومنټ اپشن دی. دلته تاسو کولی سئ چې مثال وګورئ چې ایا ستاسو شیټ یو چا هایډ کړی دی، نه یې هایډ کړی، کومنټ یې ورکړی دی که نه دی کړی، څه یې کړي دي. اوس مثال زه دلته راځم، دلته په دغه ساحې کې یو دانه کومنټ ورکوم، مثال راسته کلیک کوم، دلته انسرټ کومنټ، یو کومنټ اضافه کوم. فرض مثال لیکمه چې سالري لیست، مثال دا داسې یو کومنټ مې ولیکئ، دا مې برته لیرې کړئ، مطلب دا داسې هایډ شو. نو که چیرې زه اوس وغواړم دلته زه غواړم یو څوک راځي دا خلاصوي، ګورئ چې ایا دلته کوم تغیرات یا مشکلات شته که نه شته. نو راځي فایل ته، په فایل کې انفو ته راځي، په انفو کې چک فور ایشو دلته راځي، انسپیکټ اول اپشن انسپیکټ ډاکومنټ پر دې باندې کلیک کوئ. اوس وګورئ چک د ورکبوک فور د هایډن پراپرټیز اور پرسنل انفارمیشن پر دې باندې کلیک کوئ، دا یس کوي. اوس وګوره زه وایم دا ټوله لیرې کوم په دغه جدول کې دي یا په دغه شیټ کې دي، ماته یوازې او یوازې څه شی وښیي، کومنټونه دې وښیي، نور څه نه. یعنې که چا په دې جدول کې یا په دې شیټ کې چا کومنټ اضافه کړی، نو ماته دې هغه ټوله څه شي وښیي. نو زه دا ټوله انچیک کوم، یوازې کومنټس چک کوم، دلته انسپیکټ باندې کلیک کوم. اوس وګوره دلته به ماته وایي چې د فالوینګ آیټمز وار فاوند، یعنې یو دانه کومنټ چې څه
پیدا سو. که چیرې تاسو غواړئ چې دا هر څونه کومنټونه یې هغه د منځه یوسئ نو په ریموو آل باندې کلیک کوئ نو ورسره به هغه کومنټونه چې سي د منځه ولاړ سي. یا مثال دا څو جدولونه دي، مثال یو چا جدول هایټ کړی دی یا مثال یو شیټ یې هایټ کړی دی، زه راځم پر دې باندې کلیک کوم دا هایټ کوم او څو ګوره هغه اول شیټ ما هایټ کړی. که زه اوس دلته راسم مثال زه د دې ځای مشکلات وګورم چې دلته یو چا شیټ هایټ کړی دی که نه دی هایټ کړی نو برته راځم په انسپکټ ډاکومنټ باندې یس باندې کلیک کوم. ډاکومنټ چیک ایسته کوم دلته یوازې هایټ ورک شیټ پر دې باندې کلیک کوم انسپکټ کوم. اوس وګوره دلته ماته وایي چې hidden worksheet the number of a hidden worksheet found one یعنی دلته یو دانه ورکشیټ چې دی هغه څه سوی دی هایټ سوی دی. که چیرې تاسو غواړئ چې هغه د منځه یوسئ نو د منځه وړی سئ او که چیرې غواړئ چې یا برته غواړئ چې ښکاره یې کړئ نو راځئ دلته فارمات ته په فارمات کې unhide sheet پر دې باندې کلیک کوئ نو برته به دلته موږ ته به وښیي چې یو دانه شیټ څه سوی دی هایټ سوی دی. موږ به دا unhide کړو نو برته موږ خپل هغه شیټ ترلاسه کولی سو. نو دا د انسپکټ ډاکومنټ وظیفه وه. بل چیک اکسیسیبیلیټي د دې وظیفه دا ده پر مثال ځینې اشخاص یا د ډېر عمر اشخاص زموږ د کله چې یو جدول ولیکو د هغه سره مثال دوی مشکل لري مثال لیدلی یې نسي یا یو رقم تیز ډیزاین مو ورکړی نو دغه فارمټونو د دې سره دوی مشکلات لري. نو که چیرې تاسو غواړئ چې دا چیک کړئ مخکې له دې چې یو وار هغوی ته واستوئ نو د دغه اپشن څخه تاسو استفاده کولی سئ. راځئ دلته اوس وګوره زه فرض مثال دلته راځم دې جدول ته یو تیز ډیزاین ورکوم. دلته راځم دا مې ورته انتخاب کړه فایل ته راځم په فایل کې انفو ته راځم چیک فور ایشو دلته راځم چیک اکسیسیبیلیټي پر دې باندې کلیک کوم. اوس وګوره دلته ماته مشکلات ښیي چې مثال په دې کې یو مشکل دا دی چې hard to read text contrast یعنی دلته دا سخته ده چې مثال دغه ټکسټ چې شي کې ووایي. نو که چیرې غواړئ چې مثال تاسې دا مشکلات حل کړئ لرې کړئ نو برته راځئ دغه انتخابوئ ټوله هوم ته په هوم کې دلته پر دې باندې کلیک کوئ دلته پر دغه کلیر فارمټ یعنی ټول فارمټ چې سي پاک سي. اوس وګوره زموږ سره به هغه مشکل چې سي حل سي. او بله اپشن چې مو دی چیک کاپیبلیټي دی د دې وظیفه دا ده فرض مثال تاسې یو جدول لیکلی دی په ډېر ښه ډیزاین سره په لوړ فارمات ایډیټ سره خو دا تاسې اوس مثال غواړئ چې بل چا ته یې واستوئ د هغه د اکسل و یا د مایکروسافټ ورژن چې دی هغه فرق لري. فرض مثال ستاسې د 2019 دی د هغه د مثال 2003 دی یا مثال 2007 دونه یعنې هغه د دې قابلیت نه لري چې مثال هغه ایډیټ په هغه کې وښودل سي. اوس وګوره دلته موږ ته وایي چې دغه کم ایډیټ چې تاسو دا جدول ته انتخاب کړی دی دا په 2003 کې دغه سټایل فارمټ چې دا ډسپلی ته نه ښیي یعنې په هغه ډسپلی کې یې نه ښیي یوازې به ټکسټ وښیي خو د فارمټ ډیزاین دا به هلته نه ډسپلی کېږي. نو تاسې غواړئ چې مثال ته بل ورژن ورته انتخاب کړئ دلته تاسې کولی سئ چې د اکسل نور ورژنونه ورته انتخاب کړئ. فرض مثال زه په 2014 کې به اوس مشکل ونه لري یا مثال زه هغه انتخابوم دا ټوله چیک مارک لرې کومه یوازې 2014 انتخابوم نو اوس په 2014 کې دا فارمټ ډسپلی کېږي او مشکل به نه لري. نو دوستانو د نن ورځې درس همدومره و. که چیرې ویډیو مو خوښ شوی چینل سبسکرایب کړئ ویډیو شیر کړئ خپل دوستانو سره مننه.